د نشه یي توکو د کښت له منځه وړل د افغانستان د امنیت، روغتیا او نړیوال اعتبار پر لور یو ستر ګام. د اوږدو کلونو لپاره د افغانستان نوم په ډیرو نړیوالو راپورونو کې د کوکنارو له کښت او د نشه یي توکو له تولید سره تړل کېده. دې پدیدې نه یوازې د هیواد نړیوال اعتبار ته زیان رسولی و، بلکې د جرمونو، بېثباتۍ، ناامنۍ، اداري فساد او د زرګونو کورنیو د ناقانونه اقتصاد پر وړاندې د تړاو لامل هم ګرځېدلې وه. د تیر حکومت پر مهال سره له دې چې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې لپاره میلیارډونه ډالر ولګول شول او بېلابېل پروګرامونه پلي شول، افغانستان بیا هم د نړۍ د تریاکو تر ټولو لوی تولیدونکی پاتې شو او په ډیرو سیمو کې د کوکنارو کښت هر کال زیاتېده. د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته د نشه یي توکو پر ضد مبارزې نوي پړاو ته داخله شوه. د کوکنارو د کښت د منع فرمان صادرېدل او په ټول هیواد کې عملي پلي کېدل د دې برخې له مهمو عملي اقداماتو څخه وه. داسې اقدام چې پایلې نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړیوالو معتبرو بنسټونو په راپورونو کې هم منعکس شوي دي. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو دفتر د 2016 کال د نړۍ د نشه یي توکو په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 2022 کال راهیسې د تریاکو تولید شاوخوا 95% کم شوی دی. دا شمېرې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې په معاصر تاریخ کې له تر ټولو ستر کمښتونو څخه شمېرل کیږي او ښیي چې د کوکنارو د کښت د منع تګلارې د پخوانیو ډیرو پروګرامونو خلاف عملي او د اندازه کولو وړ پایلې ورکړي دي. د ډیرو شنونکو له نظره دا د افغانستان د وروستیو کلونو له مهمو بدلونونو څخه ګڼل کیږي. دا بدلون یوازې یوه احصایه نه ده بلکې د میداني وضعیت د بدلون او د هغې تګلارې د عملي کېدو نښه ده چې په تیرو کلونو کې تحقق لرې ښکارېده. هر هغه جریبه ځمکه چې د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوې په حقیقت کې د امنیت د ټینګښت، د ټولنې د روغتیا د خوندي کولو او د افغانستان د سیمهییز او نړیوال حیثیت د ساتنې پر لور یو ګام دی. که دا وضعیت د تیر حکومت له کلونو سره پرتله شي، توپیر یې په څرګنده لیدل کیږي. هغه مهال سره له دې چې بهرني ځواکونه موجود وه، پراخې پروژې پلي شوې او ستر مالي لګښتونه ترسره شول. د کوکنارو کښت ونه درېده او افغانستان د نړۍ د نشه یي توکو د تولیدونکو هیوادونو په سر کې پاتې شو. خو نن هماغه نړیوال بنسټونه چې کلونه یې په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید د زیاتوالي راپورونه ورکول، اوس د بېساري کمښت خبر ورکوي. بېشکه د نشه یي توکو پر ضد مبارزه یوازې د کوکنارو د کروندو له منځه وړلو پورې نه محدودېږي. د دې لاسته راوړنې ساتنه، بزګرانو ته د اقتصادي فرصتونو برابرول، د بدیلې کرنیزو حاصلاتو پراختیا او د کرنې په برخه کې د پانګونې زیاتوالی هغه عوامل دي چې کولی شي دا بریا لا پایداره کړي. د تریاکو د تولید د پام وړ کمښت یوازې یو کورنۍ لاسته راوړنه نه ده بلکې اغیزې یې د افغانستان له پولو هم اوړي. د نشه یي توکو د تولید له منځه وړل، د هغوی د عرضې کمیدل، د قاچاقي شبکو د فعالیتونو محدودېدل او د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د نشه یي توکو د لیږد کمیدل هغه مهمې پایلې دي چې د دې اقدام ارزښت څو برابره زیاتوي. نن افغانستان په داسې مسیر روان دی چې کولی شي د تیرو څو لسیزو له سترو ننګونو څخه یوه شاته پرېږدي. د ملګرو ملتونو د 2016 کال د نړۍ د نشه یي توکو راپور چې د تریاکو د تولید 95% کمښت خبر ورکوي، د دې ستر بدلون څرګند ثبوت دی. که دا بهیر همداسې دوام ومومي، افغانستان به تر بل هر وخت زیات د امنیت، ثبات او پرمختګ له مخې وپېژندل شي، نه د نشه یي توکو د کښت، تولید او قاچاق له امله.